د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه ځوان سوکا توپ اچوونکی مجيب الرحمن کرکټ نړیوال شورا څنګه نازولی دی، څه ورته کړي دي او ګرانو مینوالو هر څوک چې د مجيب الرحمن مینوال یاستئ همدغه ویډیو ضرور در سره لایک کړئ ځکه چې ډېر د خوشحالۍ خبر دی. مخکې له دې ملګرو چې ټول معلومات درکړو که زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل چا نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. مجيب زدران چې د بنگلادیش او زیمبابوې پر وړاندې په 3 اړخیز سیریز کې په زړه پورې توپ اچونه نندارې ته وړاندې کړه. د شل اوریزو په نړیواله درجه بندۍ کې په لومړی وار له رشید خان وروسته په لومړیو 10 توپ اچوونکو کې شامل شوی دی. 18 کلن مجيب زدران چې په شل اوریزو سیالیو کې لومړي اورونه کوم چې په نوي توپ تر ټولو ستونزمن وي ترسره کوي، خو بیا یې هم غوره توپ اچونه ترسره کړه او په یاد سیریز کې 7 ویکټې واخیستې. هغه په 13 شل اوریزو لوبو کې غوره اقتصادي توپ اچونې سره ټول ټال 18 ویکټې اخیستې دي. د افغانستان لوبډلې مشر رشید خان د توپ اچونې په نړیوالو شل اوریزو پوړ بندۍ کې لومړی مقام لري، نوموړی 750 پوینټونه لري. دغه ډول مجيب الرحمن په 652 پوینټونو درلودلو سره نهم مقام خپل کړی دی. یوازې دا نه بلکې په توپ وهنه کې حضرت العزازي د افغانستان کرکټ په تاریخ کې لومړی لوبغاړی شو چې په شل اوریزو سیالیو کې 720 پوینټونه خپلوي. نوموړی اوس مهال په نړیواله درجه بندۍ کې 5 مقام لري. د شل اوریزو په نړیواله درجه بندۍ کې دا مهال د افغانستان لخوا رشید خان په توپ اچونه کې لومړی، مجيب زدران نهم، په لونډرانو کې محمد نبی دریم او په توپ وهنه کې حضرت العزازي 5 مقام لري. د یادونې وړ ده چې افغانستان لوبډله اوس مهال په شل اوریزو سیالیو کې له ویسټ انډیز، سریلانکا او بنگلادیش وړاندې ده او 7 مقام لري. دغه ډول په یو ورځنیو لوبو کې په 10 مقام ځای لري. په شل اوریزه درجه بندۍ کې د بالنګ له برخې لومړی رشید خان دی، دوهم له پاکستان څخه اماد وسیم، دریم شاداب خان، څلورم عادل رشید او بقي نور لوبغاړي. تاسو کولی شئ په همدغه تصویر کې وګورئ چې څوک په څو مقام دي. ملګرو که چېرته مو همدغه ویډیو خوښه شوي او همدغه ډول سپورټي معلوماتو ته اړتیا لرئ نو زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې شېبې د الله په امان.